بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان تاسو ته ښه راغلاست و یو د انرژي اکاډمي یو بلې ویډیو ته له ما وحید الله امرخیل سره. دوستانو په دې ویډیو کې به دا زده کړو چې څرنګه د خپل موبایل له طریق نه یوې وظیفې ته اپلای وکړو، هغې ته خپله سی وي ولیږو، او دا به هم زده کړو چې څرنګه که چیرې موږ ته یو ملګري مو لینک رالیږلی وي له هغه طریق نه څرنګه اپلای وکړو. ښه دوستانو، د دې لپاره چې موږ یوه دندې ته اپلای وکړو، په لومړي سر کې موږ انټرنټ ته اړتیا لرو چې باید زموږ انټرنټ وصل وي، او په دویمه مرحله کې موږ جیمیل ته اړتیا لرو چې موږ په موبایل کې باید جیمیل جوړ وي. دلته باید جیمیل ولرو موږ، او یو دانه سی وي او کور لیټر هم باید موږ په خپل موبایل کې ولرو له ځان سره. نو راځو دوستانو، کله چې موږ غواړو دندو ته داخل سو، یا د جیمیل له طریق نه او یا هم د کروم له طریق نه ننوځو د دندو سایټ ته. نو زه راځم د کروم له طریق څخه کروم راخلاصوم. دلته سرچ باکس کې که چیرې د اکبر جاب څخه تاسې غواړئ اپلای وکړئ هم کولی سئ، یا هم وظیفه ډاټ کام یا افغان جابس، داسې ویب سایټونه ډېر زیات دي چې تاسو د هر یو له طریق نه کولی سئ اپلای وکړئ. نو زه راځم اکبر جاب ته، د اکبر جاب له طریق نه اپلای کوم. د ټولو طریقه یو ډول ده، فقط یوازې هغه د دوی ویب سایټونه فرق کوي، نور ټول یو شی دي. هغه کومې دندې چې په اکبر کې اعلانېږي نورو کې هم اعلانېږي. نو دلته دوستانو موږ په اول سر کې د اکبر جاب خپله صفحه ده. په اول سر کې څه شی لرو؟ ټایټل لرو. کولی سو د دندې عنوان که چیرې تاسې ولرئ دلته سرچ کړئ کومه رقم دنده ستاسې په کار دی، په کوم عنوان سره هغه تاسو ته راباسي. او یا هم که چیرې غواړئ د نورو معلوماتو څخه استفاده وکړئ، مثلا د لوکیشن څخه، یا هم بای کټګوري د کوم ډول وظیفه هم په کار ده د هغې څخه. نو مثلا زه بای لوکیشن ته راځم، زما دنده د کابل په کار دي. کابل باندې کلیک وکړم، ګورئ اوس دغه ټولې دندې ماته د کابل راځي. دلته څه دندې چې دي لوکیشنونه به یې ټول چیرته وي؟ کابل کې وي. زه وایم کابل کې دې هم وي. او د راځم د کټګوري ته، په کټګوري کې وایم چې یوازې انجینرینګ جاب ماته راواړوئ. نو یوازې اوس هغه وظیفې راوړل کېږي ماته چې هغه د کابل کې وي او د انجینرینګ نه مربوط کېږي. ګورئ دوستانو، دغه ټولې دندې د کابل دي او د انجینرانو مربوط کېږي. زه راځم دلته دغه پنځمه دنده چې ده انجینري پروژه های آب و برق، په دې باندې کلیک کوم. دا راخلاصوم، ګورئ دلته راخلاصه کړو. دلته موږ څه شی لرو؟ پوزیشن ټایټل لرو چې پوزیشن ټایټل څه شی دی؟ انجینري پروژه های آب و برق. او جاب لوکیشن چیرې دی؟ کابل کې ده. نشنالیټي هغه کوم یوه مؤسسه ده، هغه کوم ځای ده؟ افغاني مؤسسه ده. نو راځو سالري بس د څلورم بس ده، دولتي بس ده. نور مشخصات هم دلته دی. نو اف جاب څو دندې دي؟ یوه دانه ده. ویکنسي نمبر یې څو ده؟ 121 دی. موږ دپاره ډېر مهم دی یو دغه پوزیشن ټایټل ده او دا ویکنسي نمبر یې موږ ته مهم دی. دلته چې د ویکنسي نمبر دا موږ ته مهم دی. نور وروسته له دې څخه تاسې کولی سئ د دندې ټول مشخصات دلته ولولئ. ټول شته. ګورئ د جاب ریکوایرمنټ دغه دندې دپاره څه شی ضرورت دي، کوم شرایط یې وضع کړي دي، هغه یې دلته د تاسو دپاره تشریح کړي دي. د هغه د ټولو وظیفو دپاره جاب ریکوایرمنټ شته. که چیرې داخلي ارګانونه وي هغوی په دري یا په پښتو لیکي، او خارجي دي هغوی بیا په انګلیسي لیکي. پروا نه کوي، هغه انګلیسي تاسې په ټرانسلیټ په طریقه باندې پښتو ته هم یا دري ته هم معنا کولی سئ. نو راځو نورو ته. دلته دغه د سبمیټ کولو یا هم د ایمیل لیږلو ټوله طریقه دلته تاسو ته تشریح کېږي. د هر یو یې تشریح کېږي تاسو ته چې څه شی په څه ډول ورته ولیږئ. نو اوس دلته راغلي دي، ګورئ لیکل دی وای بست و یا کد نمبر آن را بنویسید، ضمیمه کردن اسناد تحصیلی. ګورئ اسناد تحصیلي هم غوښتي دي، تجربه کاري و غیره. نور دلته نه ښکارېږي، یعنې هغه تاسو سی وي دپاره ضرورت ده. سی وي تاسو باید دغه ایمیل ته ولیږئ. زه راځم دا ایمیل سلیکټ کوم. کله مې سلیکټ کړ، ګورئ دلته دغه ایمیل ماته راواخیستل څه. دلته زه کلیک وکړم، جیمیل ته لاړ سمه. ګورئ دلته په دغه ما په سر کې اول د ما ایمیل ولیکل څه، زه یم ورته ایمیل کومه، چاته ایمیل کوم هغه دلته تیار ولیکل څه. اوس راځم سبجیکټ ته. په سبجیکټ کې به تاسو څه کوئ؟ سبجیکټ کې به راسئ، دلته دغه پوزیشن ټایټل به واخلئ، کاپي به یې کوئ. ډېر اسانه است، یا همالته کې خپله ټایپ کوئ، ټایپ یې کوئ. راځو دلته پیسټ کړو ټایټل څه. وروسته له دې څخه ویکنسي نمبر هم زه اخلمه. چیرته راځم؟ دا ویکنسي نمبر کاپي او دا هم دلته پیسټ کومه. اوس ګورئ ویکنسي نمبر کار نه دی خلاص شوی، اوس ورته لا پاتې دی دغه اصلي ویکنسي نمبر دی. خو ما هغه عنوان راواخیسته. ویکنسي نمبر یې څو دی؟ 121. دا مې دلته ولیکه. اوس راځو په دې ځای کې دلته تاسو یو متن ولیکئ ورته. داسې یو متن ورته ولیکئ چې هغوی دوی مجبوره سي ستاسو سی وي وګوري.
ځکه اول سر کې د متن ورزوي دوی د متن وایي باید له هغې څخه ستاسو سی وي راخلاصوي. د متن باید په دې شکل تاسو ترتیب کړئ چې دوی د ستاسو سی وي ته مایله سي او سی وي مو راخلاصوي چې هر شی ورته لیکئ. زه اوس دلته یوازې سلام لیکم. زه یوازې سلام لیکم. نور تاسې خپل متن ورته جوړ کړئ. څومره متن چې ورته رقم ښایسته متن لیکئ سئ ورته ولیکئ. وروسته له دې څخه راځو خپله سی وي ورسره ټچ کړو. سی وي څنګه ټچ کړو؟ راځو دلته اټچ فایل. اټچ فایل ته چې راسو دلته ګورئ دلته ټول فایلونه دي. زه مې غواړم خپله سی وي پیدا کړم. راځم دلته ګورئ دا زما سی وي دلته. سی وي مې راواخیستله. سی وي مې دلته راغله. فعلا چې کله زه په دغه تکمه باندې کلیک وکړم نو زما ایمیل څه کېږي ځي او هلته دوی ته دا ایمیل زما استول کېږي. ښه دوستان دا وه د ایمیل لیږلو. دولتي بستونه چې دي هغه بیا خپل فارم لري. اکثر دغه فارم به یې ورته ډکوئ. وروسته له هغې څخه بیا نور وظایفو ته ځئ. نو اوس راځو دوستانو که چیرې موږ ته لینک رالیږل سوی اوسېږي هغه څه رقم ورکړو. دلته راځم واتساپ ته. دلته یو کارموندنې ګروپ دی. دې کې ماته یو لینک راغلی. زه غواړم دې لینک ته داخل سم. زه یا دې لینک ته داخلېږو یا هم بل لینک. مثلا دا وظیفه ډاټ کام لینک دی. عنوان بس دی فایننس انټرن او موقعیت چې دی کابل دی. زه راځم دا کاپي کوم. کله چې په چغ ونیسئ کاپي کېږي. یا هم دلته سلیکټ باندې وکړئ هم ځي ویب سایټ ته. خو دا کاپي کومه راوړم یې بېرته کروم ته. کروم کې چې کوو پیسټ کوو. دلته به ورته ووایو پیسټ او انټر. نو وګورئ دوستان دلته دا راخلاص شه. دا چیرې ده د وظیفه ډاټ ایچ هغه دی ویب سایټ دلته نه هم دې وظیفې اعلانوي. کولی شئ دلته یې وګورئ. د طریقه هم هماغه شی ده. کوم یو فرق نه پرې کوي. ګورئ جاب لوکیشن چې دی کابل دی. پوزیشن ټایټل چې دی دلته لیکل سوي دی. جاب لوکیشن چې دی نیشنلټي چې دی ټول لیکل سوي دی. نو اف جاب چې دی ویکنسي نمبر چې دی هغه دلته لیکل سوی دی. بعد له هغې څخه د ټول شرایط اکثر دلته لیکل سوي دي لیکن نور شرایط یې دلته لاندې دي. ګورئ نور دلته دي. جاب ډسکرپشن د دغه وظیفې تشریحات یې دلته لیکلي دي چې وظیفه څه شی لري په څه ډول تشریحات کوي. جاب ریکوایرمنټ څه شی له تا څخه غواړي او دلته د سبمیټ کولو طریقه ده. نوره ګوره په سبمیټ کولو کې دلته ویلي دي وایي سی وي مو دغه ایمیل ادرس ته ولیږئ. یا هم چې کله راسئ دلته لیکلي اپلای. په دې اپلای باندې چې کلیک وکړئ دا اعلانات بې لرې کړو نو بیا هم تاسو ته هماغه راهنمایي دلته کېږي. کومه راهنمایي چې هغه وخت وه هغه دلته کېږي. نو بیا هم په همدې طریقه د ایمیل واخلئ کاپي یې کړئ یا هم سلیکټ یې کړئ. دلته راځئ جیمیل خلاصېږي لاړ شئ ایمیل ته. دلته ګورئ بیا هم په هماغه طریقه راسئ سبجیکټ کې څه شی درنه غوښتي وو هغه ورکړئ. دلته هم مفهوم مشخصات چې دا ذکر کړئ. وروسته له هغې څخه خپله سی وي ورسره ټچ کړئ او ور ولیږئ. په همدومره اسانۍ او سادګۍ سره موږ کولی سو هرې وظیفې ته چې موږ غوښتلې اوسېږي اپلای وکړو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه سوې اوسېږي او یو څه مو زده کړي وي او د خپلو خوښو دندو ته کامیابه سئ. نو که چیرې زموږ چینل د لومړي ځل لپاره وینئ نو سبسکرایبول مو له یاده ونه وځي. حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو ته یې معرفي کړئ. ډېره مننه ستاسو له توجه څخه.